د عثمان علي عثمان یو څو شعرونه وم نو هغې نه وروسته بیا به شاعر دپاره شعرونه نه وم لږ زر در به راوړو خو یو غزل نوې غوندې مې ذهن کې دی چې هم جفا هم وفا فایدې دي موږ ته د ښکلو نه بلا فایدې دي او د شپې ګاونډ ته مې غل نشي راتلی زما د اوږد شوګیر دا فایدې دي او چې کړي بینا د نابینا او کار پکې ووایه بیا څه د رڼا فایدې دي او رهزن ډاکو او د غل نوم به ګټي غلا چې کوي دغه د غلا فایدې دي او بلا پیسې جانمازونه واخلي زمونږ په مرګ کې د مولا فایدې دي او څوک دهشتګرد دي چې ډالرې واخلي پښتونه ستانه د هر چا فایدې دي عزیزر خان د پجمړ ملګري په لالا باندې څه لیکلي د عزیزر خان ته خواست کوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېرې برکتي او خوندورې غونډې صدر نورالامین صدی صاحب په سټیج باندې ناستو د پښتو ژبې منورینو مشرانو د ادب استادانو او مخالف ناستو د پښتو ژبې او ادب لیکوالانو شاعرانو او په پښتو ژبه مینو پښتنو ورونو نن موږ د سردار علي لالا په درناوي کې دا غونډه چې هیواد جوړه کړې ده دا ډېر لوی کار دی او ډېر د ستاینې وړ قدم دی ځکه چې په پښتنو پورې دا خبره مشهوره ده چې په پښتنو کې مې مړ بد نه دی لیدلی او ژوندی مې پکې ښه نه دی لیدلی نو دا هغه روایت ماتېږي لکه خادم بابا چې وایي چې ژوندی یم نو ویشتم به دې په کاڼو او اوس مې سله ښکلوي د قبر کاڼي نو دا ډېره موده چې کوم دی پښتانه دغسې پاتې شو موږ ته به یې مرده پرست قوم وایي چې دی مړي بیا درنۍ او ډېري درنۍ خو په ژوند باندې چاله قدر نه کوي نو دا روایت د نن نه کال یا 2 کاله مخکې خیال محمد استاد په درناوي کې یو پروګرام وشو بیا په مردان کې د برګ صاحب په درناوي کې پروګرام وشو او بیا هم د هېواد د ادبي ټولنې په شواډه کې زموږ د ډېرو مشرانو درنو مشرانو په درناوي کې یو پروګرام وکړو نو دا ډېره ښه خبره ده او په دې باندې اوس موږ پوهېدلي یو چې پښتانه ژوند طرف ته روان دي او د پښتنو د ژوند سره مینه شوې ده او د ترقۍ په لور باندې روان دي نو په دغه سلسله کې دا پروګرام نن جوړ دی خو زه لغون ته کې وایم چې موږ له لږ یو قدم اخیستل پکار دی او دا درناوی موږ له په داسې وخت کې ورکول پکار دی چې کله دی روغ رمټ وي نه چې دی په لاسو کې موږ راولو یا دی موږ په ویلچیر باندې د پروګرام ته راولو نو که دا د دې نه لغونته مخکې شي که نه نو بیا به ډېر خوند سردار علي لالا تاسو ټولې پېژنئ یقینا چې د ملګرو پې خبرې وکړي او دا ټولې د هغه په کردار کې شته دا سره مبالغې خبره نه ده او شاعر ومه چې کوم دی دا د قوم مصلح وي او شاعري چې ده نو دا د اصلاح یو ذریعه ده دا چې د کام ترجمان نه وي دا چې د وطن ترجمان نه وي دا چې د خوارکخو د مزدورانو ترجمان نه وي نو دغه شاعري چې کومه ده ټیک ده دا خو خلک خاندولی شي او خلکو له مزه ورکولی شي لیکن دی چې کوم دی وده قوم نشي پاسولی دغسې شاعري چې کومه ده نو دا بیداري نشي راوستی دا جمود نشي ماتولی او دا بدلون نشي راوستی نو شاعري هم دغه ده چې د کام ترجمانه وي او د کام اصلاح پکې کېږي او هغه حق سردار علي لالا یقینا چې ادا کړی دی دا خبره نه کوم تاسو ټول په دې باندې ګوایئ چې د خپل وطن او د کام باندې هغه یې څومره لیکل کړي دي نو یقینا چې لکه که نن څه رڼا لیدی شي نو دا د دغه شاعرانو برکت دی چې نن موږ رڼا طرف ته روان یو او انشاءالله د پښتنو راتلونکی بختور دی او موږ به د ترقۍ او د رڼا په طرف باندې ګامزن یو او لرې نه دی چې دا پښتون کام به د دنیا په ترقي یافته او کامونو کې شماري زه اخر کې د لالا په یو څو شعرونو باندې ستاسو نه اجازت غواړم هر دی چې اوسي نو بس ښه دې اوسي په من او تن پټ او ماړه دې اوسي شات او شکر دې وي یو بل ته مدام یو بل نظار دې وي خواږه دې اوسي او هر څوک چې ګوري بد پښتونو لسته سترګې خاورې شه ماړه دې ړانده دې اوسي